سلامونه، جوړ په خیر، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. په دې ویډیو کې مونږه د سوشل میډیا text streaming and processing using big data tools په ترو باندې، یعنې مونږ څنګه کولی شو د big data tools په استفادې دغه ډیټا که چېرته ما سره راځي له فیسبوک نه راځي یا ما سره ډیټا راځي له ټویټر نه راځي، دغه څنګه انالیسس او تحلیل کولی شم په دوه برخو باندې. البته دا عموما په پښتو لپاره مونږ دا کار جوړ کړی دی چې پښتو ټکسټ به راخلي له فیسبوک نه راخلي یا کوم بل د سوشل ډیټا سورس دی لکه انسټاګرام دی، له دې نه ډیټا راخلي پښتو ډیټا. هغه زه څنګه کوم؟ تحلیل کوم. زه دغه مثبت او دغه منفي اړخونه زه څېړم او هغه سره کټګورایز کوم، مختلف برخونو باندې ویشم. زمونږ د پروجیکټ ورفلو په همدې ډول دی چې شروع کېږي له دغه څخه. اول به مونږ ډیټا راټولوو له سوشل میډیا نه. هغه کیدای شي ما سره فیسبوک وي، هغه ما سره بل یو ډیټا سورس وي، یا هم ما سره کیدای شي ټویټر وي. زه پښتو ډیټا راکولېټ کوم ځانګړي ټکنیک په اساس باندې collect data from the data source، او دا به زه لیږم چېرته؟ د اپاچي کافکا ته. زه به دا کافکا ته لیږم. د کافکا په ټاپک کې به په داخل کې دا سیف کوم produced کافکا ټاپک. نو ټول ډیټا به هغه سوشل میډیا نه چې ما ډیټا راخیستې هغه په کافکا ټاپک کې څنګه کوم سټور کوم. لکه اوس که چېرته زه مونږ وګورو که نه، دا ډیټا ده سوشل میډیا ویو پښتو. دوی یو نظر غوښتنه کړې ده چې په تذکره کې د مور د نوم لیکلو په اړه څه نظر لرئ. د افغانستان د کابینې د قانونو د وایي چې الکترونیکي تذکره کې باید د مور نوم ولیکل شي. دلته مختلف نظریات موجود دي، هم مثبت پکې شته دی، پکې منفي نظریات په دې ټولو کې موجود دي. مونږ دا رااخلو، اول دغه ډیټا ټوله رااخلم، زه یې چېرته لیږم؟ د دې په ترو باندې فیسبوک نه دا ډیټا رااخلم. همدا فیسبوک دی که نه، وی او ای فیسبوک لاګین دی او دا وی او پښتو پاڼه ده او له دې نه دا ډیټا زه رااخلم. دا ډیټا رااخلم، زه یې کافکا ټاپکس لیږم. کافکا ټاپکس دا راته سټور کوي. زه کافکا ټاپکس کې چې کله دا سټور شوله، نو زه راځم په همدې سټریمینګ کې دغسې ډیټا، مطلب آن ټایم چې کوم ټایم کې زه یم، کوم ټایم کې ته ورته کمنټ ورکوې، راځي همدلاسې چې شته سپارک ده. سپارک چې څه دی؟ دې په اړه به هم مخته خبرې وکړو. دلته هم لږ یو ورته یادونه ورکوم، نور معلومات که د ډاکومنټیشن هم شته دی. سپارک دې کې مختلف ماشین یا ام ال لب یا ماشین لرنینګ دوی لیبرري لري چې د په ترو باندې مونږ کولی شو ډیټا څنګه کو کټګورایز کو. په دې کې مختلف سټیپونه مونږ اپلای کړي دي. کله چې دا ډیټا ماته راځي، اول به زه دا ډیټا انګلیشن کوم. څنګه یې کوم؟ زه د کافکا ټاپک نه رااخلم او دلته ډیټا چاته ورکوم؟ سپارک. سپارک څنګه کار کوي؟ دغه ډیټا څنګه کوي؟ کلین کوي. مطلب چې کیدای شي په دې ډیټا کې مثلا نمبرز موجود وي، کیدای شي ما سره په دې ډیټا کې داسې یو ورډ موجود وي چې هغه مینینګ فول نه وي، لکه په پښتو کې مونږ ووایو که نه، لکه سټاپ ورډ دی، لکه پنکچویشنز دی، ضرورت نشته که نه، د علامت ګذاري، یا لکه وایم چې نو، او، زه، ته، کاکا، ماما، دا وګوره مینینګ فول معنا نه لري که نه. نو دغه ډیټا یا دغه ټکسټونه باید د هغه کوم ډیټا چې ماته رالېږل کېږي هغه باید څنګه شي؟ لرې شي. نو ډیټا کلینینګ او ټرانسفورمیشن دلته ترسره کېږي. کوم چې ډیټا کلین کړله، دا راځم چې ته ورلیږم ماډل ټرینینګ ته. په دې حالت کې زه ماډل ټرین کوم. ماډل ټرینینګ مطلب دا رنګ مطلب دی چې دغه ماډل، ځکه پښتو لپاره تر اوسه په ډیټا ساینس کې کوم څه شی نه دی شوی، مطلب کوم ماډل مونږ نه لرو چې پښتو بلټن دا شی موجود وي. نو مونږ به دا ټول کار له سر نه کوو. داسې دی لکه مثال چې یو ماشوم وي، ماشوم نوی زیږېدلی دی، هغه غټ شوی دی، هغه په دې نه پوهېږي چې مطلب څنګه کار وکړي. نو هغه مور یې له لاس نه نیسي او قدم ورښودل ورته زده کوي چې مطلب دا طرف ته لاړ شه او دا طرف ته لاړ شه. په همدې بنا باندې همدې ته ورته مونږ هم کار کوو. مونږ هم همداسې ماډل ټرین کوو. ورته وایو چې ماډل ټرین کوي، ورته وایو چې دغه اړخ د تا مثبت دی، دغه اړخ د تا څه دی؟ منفي دی. که چېرته دغه رقم د ټکسټ درته راغی، دا مطلب دی مثبت. که چېرته دا رقم ته ټکسټ درته راغی، دا دی مطلب منفي. ماډل څنګه کوم؟ ټرینینګ کوم. کوم چې ټرینینګ ورکړه وروسته له هغه نه ماډل څنګه کوم؟ ټیسټ کوم. ورته بیا ډیټا ورته ورکوم او ګورم یې، ورته دا ټیسټ کوم. که چېرې ماډل ویلي چې دا مثبت ده، ډیټا مثبت ورکوم. که چېرې ماډل ویلي چې دا مثبت دی، نو مطلب د ده اکیورسي څنګه دی؟ ډېره های ده. او همدارنګه وروسته له هغه نه دغه ماډل څنګه کوم؟ ډپلوی کوم. په کرنټ مانر کې زه دا استفاده کوم چې مطلب دغه ډیټا ماته راځي، ته ماته دا څنګه که ډپلوی ورژن یې دی، نو ته دا څنګه که ماته کټګورایز کړه. دا ټول سټیپونه مونږ الریډي کړي. دغه ډپلویمنټ ماډل مونږ سره موجود دی. د همدې ماډل په ترو باندې مونږ څنګه کوو؟ دغه ډیټا کټګورایز کوو. دا ماډل به وروسته ووینو
او دغه ټول چې دا خو البته د په بیس د شي باندې ترسره کېږي د هډوپ. البته هډوپ هغه لوګو یې ده چې مطلب ډیټا موږ کټګورایز کړه، مثبت معلوم کړه، منفي مو هم معلوم کړه. نو کولی شم دا زه د ریزلټ چې ماته معلوم شه دا زه ویژوالایز کړم. ډیټا ده ویژوالایزیشن باندې کوم ګرافیکل انالیسز ترسره کوم، کېدای شي هغه په میپ باندې وي، کېدای شي بار ګراف وي، کېدای شي هیسټوګرام وي، هر څه چې وي کولی شو. او دغه ریزلټ راخلم په چیش کې زه سټور کوم، په هایف کې سټور کولی شم. زه دا یو ډیټابیس په شکل باندې چې مطلب بیگ ډیټا کې موږ دا استفاده کولی شو. همدارنګه په کلاوډ امپالا کې زه دا سیو کولی شم. نو دا ډیټا دلته څنګه کېږي پکې سیو کېږي، یعنې دا موږ د پروجیکټ ورکفلو ده چې فرست ټایم کې کلیکټ ډیټا فرام ډیټا سورس، یا جمع کول له ډیټا سورس نه چې هغه کېدای شي فیسبوک، بل ډیټا سورس، سوشل میډیا وي لکه ټویټر، لینکډین، یا هم ورته موږ ویلی شو انسټاګرام. کله چې دا ډیټا مو له هغه ځای نه واخیستل دا چېرته لېږو؟ یوز ټو کافکا ټاپک. کافکا ټاپک ته به دا ډیټا لېږم، بلکې زوکیپر هم ورسره کار کوي ځکه چې دا البته سنکرونایزیشن د دې ترسره کوي. دا ډیټا لېږم سپارک ته، سپارک کې دغه ټول کنزیوم فرام کافکا ټاپک. کافکا ټاپک کې چې کوم ډیټا موږ واچوله هغه به راخلي او هغه به دغه پورتني ټول پروسس په څنګه اجرا کوي. او وروسته له هغه نه به کله چې دا ریزلټ د دې معلوم شه د ایمیل په ترو باندې یا ماشین لیبرري په ترو باندې کله چې شو یا ماشین لرنینګ لیبرري چې کوم موجوده دلته سره دغه ریزلټ چې کوم یې ورکړو نو موږ دا راخلو سټور کوو په هایف ټیبل یا هم په امپالا کې، او بیا هغه ریزلټ څنګه کوو موږ ویژوالایز کوو. په تېره ویډیو کې یا په تېره برخه کې موږ په دې اړه بحث وکړو، دا ورک فلو مو د خپل پروجیکټ تشریح کړله. اوس راځو عملي بڼه باندې دا ګورو چې مطلب څنګه دا کار کولی شي یا مطلب څنګه دا کار کوو. موږ هلته ویلي وو چې موږ به ډیټا څنګه کوو. اول به له سوشل میډیا نه ډیټا راخلم، هغه به زه چېرته لېږم د کافکا ټاپک ته. موږ سره کافکا ټاپک موجود دی مادر نیم په نامه، او دا ډیټا چې زه راخلم د دې پروډوسر په ترو باندې دا ډیټا څنګه کوم زه کافکا ټاپکس ته څنګه کوم لېږم، پروډوس چاته لېږم ریکارډ ماته څنګه سینډ کړه. نو دا ډیټا ما څنګه کېږي لېږل کېږي چېرته سپارک ته. همغه ټایم کې البته دا باید څلور سکنډه وروسته څنګه کېږي لېږل کېږي ځکه ما ویلډ کړی تر څو موږ ته ښکاره شي څنګه ډیټا لېږل شوې دی. سپارک کنزیوم پروسس اوس کله چې دا ډیټا ولېږل شوله کافکا نه، دلته ما ورته موږ په فلو کې هم ویلي وو کنه چې کله ډیټا د کافکا ته ولېږي کافکا به یې چېرته لېږي سپارک ته. سپارک به دا ټول پروسس به څنګه کېږي ترسره کېږي. دا سپارک په ترو باندې دا ډیټا راځي دلته سپارک ډیټا موږ راخیستی دی. کې زه یو ډیټا فریم دی ورته جوړوم چې هغه تنها ورته ټکسټ دی، صحیح دی که نه؟ او زه ورته دوه موډل جوړوم. مطلب په دې کې موږ له کومو دغه نه کلاسیفیکیشن موډل نه استفاده کړې دوه دي، یو لوجستیک ریګریشن دی او بل هم نایف بیس دی. لوجستیک ریګریشن چې ما الریډي دا ټرین کړی دی، ما مخکې هم درته په هغه تېره ویډیو کې یادونه وکړه یا تېره برخه کې یادونه درته وکړه چې موږ سره د ډیپلوی ورژن موجود دی. ډیپلوی ورژن مطلب دا دی چې دغه ټول دغه بخشونه ترسره کړي دي او مخته یې بیولي، یعنې ډیټا هم ورته راغلې ده، هغه یې کلین کړې هم ده، ماډل ټرین شوی هم دی، ټیسټ شوی هم دی. اوس ما سره ډیپلوی ورژن ورسره موجود دی. دلته هم ما سره ډیپلوی ورژن دی، هم لوجستیک موډل کې او هم نایف بیس موډل موجود دی. د دې دواړو په ترو باندې زه دغه ډیټا چې ماته راځي دا ټکسټ چې ماته راځي زه به دا څنګه کوم ویژوالایز دغه کوم پریډکشن به ورکوم. کله چې ماته پریډکشن کېږي نو وروسته له هغه نه به زه دا پریډکشن څنګه کوم آوټپوټ به ورکوم په کنسول ته، کنسول کې ماته کېږي او وروسته له هغه نه به زه د لپاره یو ټیبل جوړوم د کامنټ په نام باندې. که چېرې موجود نه و نو ټیبل به راته جوړي او که چېرې موجود و نو ډیټا به څنګه کېږي پکې اپډیټ کېږي. چېرته موجود نه و نوی ټیبل نوی ټیبل به ماته جوړي. راځو نو دا پروګرام به څنګه کوو موږ به یې رن کوو دا څنګه کار کوي. البته دا مو چې دلته کېښوده ما ویل چې دا به سټور کېږي چېرته په دغه کې هایف ټیبل کې ډیفالټ ډاکومنټس. او دلته هم همداسې پروسس دی که نه چې کله دا ټول دغه ترسره شو موږ ډیټا کافکا ته مو ولېږله، له کافکا نه مو سپارک ته ولېږله، سپارک ډیپلوید ورژن ډیټا کټګورایز کړله او چېرته یې سټور کړله په هایف کې. دلته هم هایف ټیبل کې څنګه شوله سټور شوله. د چیش په نامه دی دا ټیبل د کامنټس په نامه. او دغه ډیټا څنګه کوم زه ویژوالایز کوم هم چې ویژوالایزیشن هم وروسته پروسس ترسره کوم. هغه البته دلته دی او په بل دغه کې ټکسټ ایډیټر کې اوپن کړو چې همالته ویژوالایز کړو. راځو دا رن کوو. اول به زه پروډیوسر څو ډیټا څنګه کې ماته پروډیوس کړي اوکې زه به دا ورته رن کړم.
او بیا به راشم هم کنزیومر ته او کنزیومر به هم څنګه کړمه رن کړم. البته دا به له سیم ټاپک نه دواړه دغه اخلي او رنز پر کنزیومر به هم څنګه کېږي رن کېږي. یو پروډیوسر ورسره رننګ شو بل هم کنزیومر سره رننګ شو. او بل یو دریم فایل سره موجود دی دا تر څو چې کار شروع کړي دا فایل به وګورو. دا فایل دا چې هماغه کوم ټیبل چې موږ جوړ کړی و ډیفالت کمنټ کومه ډیټا چې هلته پکې موجوده ده هغه باید څنګه کې شو کړئ. چیرې اوس دا تر اوسه ډیټا پکې موجوده نه وي که نه البته دا ټیبل به راکریټ شوی هم نه وي. البته له موږ نه یو څه برخه پاتې شوله مخکې له دې نه چې دا شیان موږ رن کړو صحیح دی که نه هم سپارک مطلب چې ډیټا ولیږي او هم پروډیوسر چې دا رن کړو ډیټا وګوره سنډینګ شروع کړو. تاسو به اول دا میک شور کوئ تر څو دا سرور تاسو سره رننګ وي. زوکیپر به هم تاسو سره رننګ وي لکه څنګه په دې شکل کې هم چې ګورو موږ کافکا لپاره زوکیپر ضرور دی. اوکې زوکیپر به رننګ وي کافکا سرور به موږ سره رننګ وي کافکا هم را سره رننګ دی دلته را سره شته. په دې کې به ما سره به هډوب هم موجود وي. د چې کلیک کولو لپاره کولی شو موږ ولیکو چې هډوب فیس ls ډایرکټري به وګورو چې ما سره رننګ دی که نه دی رنګ چې په هغې کې به هم ډیټا نوډ او هم نیم نوډ موږ سره موجود دی. اگه چیرې زه وکړم جی پی اس هم را سره موجود دی ډیټا نوډ هم نیم نوډ ما سره رننګ دی. سپارک هم کار کوي څه دی نو دا وګورئ که چیرې دلته وګورو سپارک هم رننګ دی. او اوس راځو چې هایف هم ما سره شته دی که نه دی نو هایف لپاره هم هایف ما سره رننګ دی که نه. که چیرې زه ورته وایم چې شو ټیبلز ما ته به ټول ټیبل څنګه کوي شو کوي. کامنټس ټیبل هم څنګه شوی دی کریټ شوی دی موږ کار شروع شوی دی او میټاسټور هم باید څنګه وي رننګ وي. راځو د پروسس ته ګورو چې موږ لپاره چې کړی دی انټلیجې ته ډیټا لیږل کېږي څونه ریکارډونه لیږل شوي دي 18 وګورو چې دوی پروسس په کوم ډول سره دی. وګوره هر ډیټا چې ما ته راځي که چېرته فرست ریکارډ موږ وګورو وایي چې دا خو هېڅ ښه کار ونه شو که نه یو نیګیټیو ریزلټ دی او ناوی بیس هم وایي چې نیګیټیو دی او دا ټکس ما ته راځي او دا ما سره څنګه کېږي انالیز ترسره کېږي او مخ ته ځي. اوکې نو راځو دغه ډیټا دلته لیږل شوې ده وګوره که نه دا یو فلو دی که نه موږ ویل چې ډیټا چېرته لیږل کېږي کافکا ته موږ ولېږله کافکا ته. اوکې موږ هلته ورته ویلي چې پروډیوسر کافکا ته دا ډیټا لیږل کېږي 25 ریکارډونه لیږل شوي دي. بیا وایي سپارک ته راځي ډیپلویډ ورژن دا څنګه کېږي کټګورایز کوي. کټګورایزیشن نه وروسته بیا دا څنګه کېږي په هایف ټیبل کې سټور کېږي. البته دغه ټول پروسس آن ټایم ترسره کېږي. نو دا ډیټا څنګه کېږي په ډیټابیس کې سټور کېږي. هغه ډیټابیس د موږ یا هغه ټیبل زموږ چې په نامه باندې و د کامنټس په نامه. نو که چېرې زه ورته وایم چې راشم د هایف ته او په هایف کې ورته وایم چې سلیکټ count البته ډیټا که چېرې زه ټوله شو کړم کېدای شي لږ دغه وي او فرام کامنټس نو راته وبښئ چې څومره ډیټا هلته څنګه شوی دی شو شوې ده. نو دا به راته ښایي in order to set job running yes 22 ریکارډونه تر اوسه ریکارډ شوي دي خو دا هم مخ ته به ورځي او دا لیږل شوي څونه دي 29 دي 28 او دلته هم کنزیومر کې دې همداسې سلسله په سلسله ورځي او دا کار ترسره کوي. راځو اوس دلته مو هم دا ریکارډونه وکتل چې ټول څو دانې وو 22 دانې وو. نو دلته به ریټریو هم کوو چې موږ سره څونه ریکارډونه دلته موجود دي. چې دا زه لږ سایز یې کم کړمه او په دې کې به تر اوسه 250 ریکارډونه نه وي موجود شوي. زه به ورته وایم چې 30 دانې هم راته وښایه صحیح دی که نه. په دې کې ټول څو دانې موجود دي دلته 22 دانې اوس به یې 30 پوره کړې وي چې ډیټا لیږل کېږي که نه. خیر موږ یې 25 کړو تر څو کوم ایرر هم مخته را نه شي. 25 او ټرانکټ ډیفالت ډاټ کامنټس نه ډیټا راواخلم به هم زه ویژوالایز کړم شو به یې کړم البته ویژوالایزیشن نه رننګ به کوي. البته پروډیوسر څومره ریکارډونه لیږل شوي دي البته دا ریټریو دی پروډیوس په اندازه 350 په اندازه. البته دا آن ټایم څوک چې هلته کمنټ ورکوي موږ ته به دلته راځي پروډیوس کېږي به کافکا ټاپک ته کافکا ټاپک نه به وروسته راځي سپارک ته او د سپارک بیا هغه تحلیل کوي کټګورایز کوي به هغه به سټور کوي ریزلټ یې چېرته په هایف ټیبل کې که چېرته اوس وګورو هایف ټیبل به موږ سره اپریشن کنیکټډ ټو میټاسټور میټاسټور سره کنیکشن شوی دی. میټاسټور موږ سره رننګ دی که نه میټاسټور یس میټاسټور رننګ دی او دلته دغه ټول ډیټا موږ ته څنګه کېږي دغه سنټمنټ دی یا ریزلټ دی پازیټیو دی که نیګیټیو او دا هم ټول ډیټا راته ښودلی دی. 25 رو موږ ورته سلیکټ کړی 25 وښیه
چې دې خواته راشم البته نه ښکاري. نو دغه ټول هغه کمنټس دي چې ماته راغلي دي او هغه د دې سنټیمنټ یې هم ماته څنګه شوی دی راغلی دی. البته د ټکسټ سنټیمنټ سره دغه شوی ځکه پښتو لپاره کنه رایټ ټو لیفت لیفت ټو رایټ ډایرکشن د ټکسټ تغیر شوی دی خو هیڅ فرق نه کوي. راځو اوس به ویژوالایزیشن هم ترسره کړو. د دې لپاره البته د مټ پلاټ لیب نه موږ استفاده کوو. یس د کامنټس نه ډیټا راواخله او دا راسره ویژوالایز کړه. زه به ورته وایم چې دا هم ماته رن کړه. نو دا به راته ویژوالایزیشن هم وښیي. څو چې دا ویژوالایز کوي راځو ګورو دغه ډیټا چې په سمه توګه لیږل کېږي. یس ۳ اویا ۴ اویا او په سپارک کې هم خپل پروسس ترسره کېږي. پروسس روان دی. که چېرته وایي ګورو چې مطلب موږ سره څومره ریکارډونه لیږل شوي دي نو بیا به ووایو چې همدې هایف ته به ورشو کاونټ به یې وګورو چې څونه دی. جاب رننګ ریډیوس 0% شپېته ریکارډونه موږ سره څنګه شوي دي دا انالیز شوي دي. اوس به یې وګورو ګرافیکل شو به هم دلته ښکاره شي. البته دا هم اټنشن کوي ترسره کوي. ویژوالایزیشن وګورئ په دې کې موږ سره البته دغه ډیټا چې موږ له فیسبوک نه رااخیستې وه دې کې ډیټا کې موږ سره ډېره برخه یې هغه وه پازیټیو وه صحیح دی که نه ۳۰ نه هم بره دی او نیګیټیو موږ سره لا کمزوره دی. نو دا یو ویژوالایزیشن ساده ویژوالایزیشن و او دا د ټولې پروژې هغه ورک فلو وه چې په کومه ډول باندې موږ راغلو او کوم ډول ته مو سرته ورساوه. نو ډېره زیاته مننه. ښه وخت ښې شپې. خدای پامان.